نه زنده باقی مارخور دا نه وایم لکه ماما یې ورته وایي دوستانو دا واده ده ماشوم به له ماما ووایي زما د درد دوستانو ټول جینکۍ ګوره دروغ وایي ټول جینکۍ دروغ وایي یو وایي دا زما ورېره دی بل وایي زما دا زما واده له زړه شوی زما هم چې یو جینۍ رالته وګورئ په اسلام آباد کې جینۍ به درته خو زما د نری نری جینۍ نه لګي دا سپکې سپکې مې نه لګي زما تندرستې تندرستې لګي ډکې ډکې زه خپله وزن مې دومره نه دی که نه دغه یم نری یم نو زه هم ښځه خو مې کم از کم غټی ته ځان ته لرې وایې خو مطلب دغه یم که نه غټ خو نه یم که نه ډبل نه یم هغه یادوم صحیح صحیح خو ښځه مې ډبله پکار ده ځکه د کور والا راله په خپله د کاغۍ راله په خوښه باندې وکړي یقین وکړه بیا به یې هره ورځ راکابو کوم کیدی شي 20 ماشومان پیدا کړم زه هم چې په خپله خوښه وکړم او یو 2 ماشومان وي نو ښه به یاد څومره ښکلې خبرې په مخامخ کوي چې مور پلار ووري ورېږه ته بیا نو زه خو حقیقت خبره کوم که نه که د کور په خوښه باندې وشو بیا به یې د غوسې نه هره ورځ راکابو کوم او خپونه به یې تړم نو بس هغه یو ورته وکړه نصیب دی څنګه یو وی الیشا ورته وکړه الیشا څه ده الیشا د الیشا ډبل خو کلاو دی هغې که پوره خپل شي زما هغې سره به زه څه کوم که هغې باندې زه پرېوتم زه به دوام چې زه به چا باندې پرېوتم که په خرې او که په سنډا باندې پرېوتم مړې صحیح جینۍ وایې یاره دا ته څه وایې دوستانو الیشا بغیر ټیک ټاکه نو بغیر ټیک ټاک خلک لکه داسې خو نه که نه فرینډز او دغه کې خلک چې هم ګوري نو هغې هر څه ګوري وایي چې ښه دی خو داسې خبرې کوي په ټیک ټاک کې بیا به څه کوو شاک ډېره مننه زه به کمیډین یم شکر دی وباسي چې زه ورسره 2 خبرې کوم زما ښځه چې کوم دی کور کې به کار نه کوي او دا ستا لور ده زوی دې دی خورهی دی شرمول مه کوې خو خورهی دی نو ما له څه پته ما یې کیدی شي ماشومان دې وي او موږ نه یې پټې Thank you, Shana. Na munga chana pato mahamuk Heather. Welcome, Sonia Shower. Tolong dah Sonia Shower toka, Sonia Shower toka, Lee Shower toka. Sonia Shower دومره کولاوي دي قسم دې په هغه باندې پرېودم کېدی شي چې بکی پوره نه نو زما وړو پته مې ونه لګي Thank you, Siad. نو بس تاسو داسې خبرې پرې تاسو وایي چې نو هغه خلک خدا نه ګوري کنه خلک به وایي چې دې ګپ دا ګپ هم داسې یو بیا به څه کې سلطان دی کشر دی خلک چې کوم دی خلک ډېر هوښیار دي که زما یو جینۍ سره واده وشوی به خوشحاله شي افریقا کې کوم ګپ شپ دی خفه کېږي به نه هره ورځ به خوشحاله پرته وي کلاوه به پرته وي ماله مطلب زړه به یې ټول خوشحالي دی مطلب مې د خبرې دا دی خو ته په دې ګپ شپ باندې څه پوهېږې ته خو لا وړه ماشومه یې غزل نه نو زه خو تاله پریشانه یم بس الله دې وکړي چې واده دې وشي خو ما ته مشکل لګي خفه نه شي دغه ده زه خپله هم چې زما له واده وشي ځکه چې قسم دې د پیو کمې دی ما له ډاکټر ویلي دي پرون زه ناجوړه شوی وم ډاکټر لاړم د جرمني کې ګپ نه لګوم ډاکټر ته جرمني کې لاړم نو هغه راله وویل افریقې تاله د واده او د پیو ډېر سخت ضرورت دی هغه راله لیټر لیږلی دی وایي دا به لاړ شي وای کور والا به دا لیټر ورکړي هم کور کې خو داسې څوک نشته کور والا به دا لیټر ورکړي په دې خبرو باندې ښه پوهېږي نو زه بیا هغې نه پس ډېر سوچ کې لاړم ما چې څه وکړم جیا زه نه پېژنم جیا او چا د هغې کې پی نشته هغه هلک دی پیار دی څنګه یې نو دې بیا وایي چې ما له به خلک جینۍ راکړي ما څوک جینۍ نه راکوي زما چې خپله خوښه شي ورپسې په خپله ځم زه چې دا تر اوسه پورې سنګل یم ما د چا تر اوسه پورې چا کره نه تللی یم او نه مې شوق شته رښتې ما پسې په خپله راځي هسې خبرې دې جوړ کړي دي واده دی واده د چا واده دی تا شوی دی زما واده نه دی شوی زما چې واده وشي یقین وکړه ټوله دنیا به خبرېږي زه چا نه دا خبرې نه پټوم زه کلاو کتاب یم هر یو جینۍ یو هلک راتلی شي او ما ریډ کولی شي که نه پی آر صحیح خبره ده که نه او رښتې خو ما پسې خپله کور ته راځي زه د دې شوقین یم زه چې تېر شوي ځلم پاکستان ته راغلی یم اووه جینکۍ ما پسې کور ته راغلی دي ایسا جینۍ چې څوک تا داسې وویني وایي به یې ښه الله په امان الله په امان دي چې که نه زه خو بې کمېږم نه نشته الله په امان کنه مسله دا ته لګون ته ټیک ټاک کې صحیح شي قسم دې جوړه کې بل درځي اې دا نه یری زه چا باندې صحیح کېږم زه مست لکه زه ژوند ځان د پاره تیروم جنکو د پاره نه تیروم
تاسو جنکۍ چې کوم هلکانو کوم د هلکانو سیزونه پسې ګرځئ موږ هلکان په هغې سیزونو باندې امتیازې کوو موضوع څه پسې نه ګرځم تاسو جنکۍ نه ما خو د جنرال جنکو خبره وکړه که نه مونږ وله زړه نه غواړو راځه یو ګیم مو وګټو د راځه د نیکسټ ګیم کې پنشمنټ د صحیح ده جنۍ څنګه ابيها ویلکم نن د پښتنو جامې مچول دي یا نن زما چټي ده خالي اتوار زما د کار چټي نو زه په دې وجه د ورځې لایف راغلی یم ما نه خبره چې غواړې قسم دې له پخوم کنه جامې راڅخه ښه خوند کوي خو د لاس دا نه دا چې چول دا خوند نه کوي ټریپل دا شی دا د جیا سومبای دی که نه هغې ما له ګفټ راکړی ده څه وکړم بېستی خو یې نه شم چې وګوره ګفټونه خو انسان ډېر زیات عزت کوي که نه بس بیا هم دونه خوند نه کوي انسان ساده خوند کوي هلکانو دا خو وایي د جیا دا سومبۍ ستا په غاړه کې خوند نه کوي دا رښتیا خبره ده ویې باسم سومبۍ ښه مشر خان وایي سومبۍ قسم دې نه کوي دا د دې نوم دی که نه دا وګوره دا دې له سومبۍ وایي بازو څنګه یې ښې دې له سومبۍ وایي دا چکه نو زه ته خو لکه تاسو سره داسې لکه دې پینټ شرټ سره خو ما نه یې داسې خاص غور کړی خو دا شلوار کمیس سره خوند نه کوي وکار مننه اب وایي چې دا خو صحیح ده ته ما زه چې پاکستان ته ځم په نومبر کې پاکستان ته راځم هلته کې زموږ فیملي کې واده ده کېدای شي انوایټیشن هم درکړم مونږ کر راشي نو ځان سره به خشته غوندې سره اړې هغه به بیا زه واچوم صحیح ده یا به زه دا سومبۍ ووازم جیاله دی په دې مخ باندې ورولم وام نه مې ده په کار دا څیزونه ایله بیله صوابۍ ته بیا راځي واده له در بشم کنه صحیح ده زه به اسلام آباد ته درځم صحیح ده درې کسان اسلام آباد زما ډېر خوښ دی اوس هغه شانتي ده د اسلام آباد نه اسلام آباد اوس هم تر هغه شانتي دی پی آر څنګه جان نه اسلام زما لپاره هغه شانتي دی ولې څه پکې بدل شوي دي جنکۍ پکې بدل شوي هلکان که نه ماحول پکې بدل شوی دی خلک ختم شو که نه اسلام آباد مخکې لکه ډېر لږ خلک وو پکې اوس پکې ډېر اخوا دېخوا ټول خلک راغلل دا خو دا تم پکې راغلی نور هم پکې راغلل جمع ترې جوړه شوه ملټي کلټي نو ډېر زیات خلک پکې رالو لکه رش والا ځای جوړ شو اوس رش والا خوند کوي ته یوازې په کور کې سره پرته یې ګپ هم لګو وګوره دوستانو کې هم باینلو صحیح ده بازو رحمان تھینک یو دوستانو کې هم باینلو نه زه دا باقي مارخور دا نه وایم لکه ماما یې ورته وایي دوستانو دا واده ده ماشوم وله ماما ووایي زمانه در دوستانو ټول جنکۍ ګوره دروغ وایي ټول جنکۍ دروغ وایي یو وایي دا زما ورېره دی بل وایي زما دا خورۍ مې دی سناکوکو سره ماشوم پروت وایي دا مې وړوکی ورور دی هغه د سناکوکو زوی دی تاسو جنکۍ ولې ځانونه پټوئ یا بازو تھینک یو جانې زه تاسو زه ثبوتونه چاته نه ورکوم اوس به ترې هغه خبره بل خو نشته تللی بهر دا نه دی دا زه مړه یان بازل ولا در کوم بو دی به ما له څونه خبرې وکړي نه نو ماشاءالله زه خو دا نه وایم خو تاسو جنکۍ یې دروغ وایي خبرې ځانونو باندې پردې اچوئ ولې اچوئ دا شوی دا زما وراره دی او خورۍ دی نه چا پر دې عمدي ویډیو باندې نه دی اوس چاله بل چا لکه بل جنکۍ هغه مما ده هر څوک مما دي ده دله خبرې خو لازم خبره لا چرته خبرې ورکړه دله لګي وبو ورکم بیا راځم ستانو ماما سره کوکوله د پوسو کوي دا زما وړوکی ورور دی چې دې نه د پوسو هغې نه د پوسو کوم وایي دا مې خورۍ دی ټولې جنکۍ دوستانو دا مې مردې اچوي سم خو مونږ هلکان یقین وکړه چې نه دروغ شته مونږ کې نه نور څه شته مونږ خو به صرف یو څیز پېژنو ایم کې ویلکم تاسو یقین کوئ نه کوئ د هر چا خپله خوښه ده ته بې وفا یې ما نن د پښتنو کپړې اچولې چک که نن مې اتوار ورځ د کار نه چټي ده چک که او ماشاءالله نو داسې ولې ولاړې سم ودرېږه که نه دا پنسې را باندې ډېرې غټې زه د پنشډه دت یم که نه نو دا را باندې سمه کلاو دی د باید بربنډ یم څه مې نه دي اچولې چې ډېر کاله پس کپړې واچوې که نه او سپلای مې ځان ته اخیستې دي نو ښکلې خو دلته جرمني کې خپل دا دوکانونه نشته خو زه انګلینډ له تللی وم انګلینډ کې یو جانان دغه دی مارکیټ دی هلته نه مې دا اخیستې
افریقا تاسو دا سټاند چې دی کنه ما لاست ټایم هم کتل تاسو چې ته زیرو ال تک موو کوي دا سټاند څنګه سټاند دی دا ما کې کرنٹ لګیدل کرنٹ او میګناطیس راکې لګیدل چې شرط هم زما بسیزي کوم شي کنه خبره وو دلته کېشتا خو هغه پیسې ګرانې وای او هغه کې سنسر نه لایک هغه دونه تیز نه دی ستاسو دا ماشاءالله خې د دې لکه مال څه انفارمیشن راکول زما فل پک ته کنه دا زما فل پک ته خدای خلک سپکته صرف دغه فرق دی باقي او د افریقي حکومت څنګه شي پکته چرته یا زموږ فل پک ته خدای خلک سپکته او دا بدل بیا زو امرستو چې دا چی شي دی خو په دې باندې یقین کته نه پويږي دا شی لګران دی مطلب مشکل ده یوز کولو کې ها ټریپل لکه زما خوښ شوی دی کنه زه کوم او زما خو ته خوښ شوی خو بس تاسو نه خري کې یقین وکړه